د ننګرهار ولایت اړوند د اومې امنیتي حوزې سیمه دلته د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یوه د شرابو کارخونه ویجاړه شوې. دوی وایي چې په بیلرو کې یوه اندازه شراب، ټابلیټکا او 1 میل ټوپک او په تور یې څو کسان وړاندې نیولي دي. ننګرهار امنیت قمندانۍ اړوند د اومې امنیتي حوزې بیدار امنیتي پولیسو تېره شپه د کشفي اطلاع پر اساس باندې په یو کور باندې عملیات ترسره کړل چې په دې کور کې د شرابو یو کارخونه کشف شوله. امنیتي پولیسو دلته د شرابو څو بیلره جوړ کړي مواد او تابلیټکا او یو ټوپک چې همدغه کور کې موجود و همدغه نیولي دي او د دې په تړاو باندې څو ورځې مخکې څو کسان نیول شوي دي او اصلي مالک د دغه کارخانې د دې ځای نه فرار کړی. امنیتي پولیس په لټه کې چې د همدغه کس ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بل لورته د سیمې اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او د مسؤلینو غواړي چې د مخدره موادو کاروباریان سخت مجازات کړي. شرابو کارخانه او د ټابلیټو کارخانه دلته ونیول شو زموږ په سیمه کې. د کارخانو دا جوړونکي، خرڅونکي او رسونکي دا ټول باید ونیسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او د قانون لخوا موږ دا خواهش کوو چې صحیح قانوني چلن ورسره وشي. موږ امارت نه دا غوښتنه لرو چې نور کړنې وکړي او دا کار ډېر ښه و چې د شرابو کارخانې ونیولې او باید نورې ساحې ته هم لاسرسی ولري چې داسې ځوانان دي کړنو ته لاسرسی ونه لري. په ورته مهال امنیتي مسؤلین وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې غیر قانوني کړنې ترسره کړي. دوی ټولو قاچاق کوونکو ته ګواښ کوي چې د غیر قانوني کړنو لاس واخلي. د یو کارخانه یو لابراتوار هم کشف کې او ان شاء الله الحمدلله آینده کې د ټولو ولس ته ډاډ ورکوو چې هیڅکله به دا اجازه ورنکړو چې نشهیي مواد یې خرڅ کړي او وپلوري. چاته د اجازه نشو ورکولی نو اجازه ورکوو چې څوک نشهیي مواد خرڅ کړه او یا یې وڅکوي او که څوک یې خرڅوي او یا یې څکي دا به نیول کېږي ان شاء الله الرحمن او د قانون منګولو ته به سپارل کېږي او سخته سزا به ورته ورکول کېږي. موږ شپه ورځ د اومې امنیتي حوزې د ولس خدمت کوو. هېچا ته د اجازه نه ورکوو چې د اومې امنیتي حوزې امنیت خراب کړي او موږ ان شاء الله ټول ولس ته اطمینان ورکوو. واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې امنیتي مسؤلین په ننګرهار کې د شرابو کارخونه کشف کوي.